علي بابا او 40 غله. د بغداد په دې ښکلي ښار کې دوه ورونه اوسېدل. یو قاسم نومېده چې ښې ډېرې پیسې یې درلودې، خوشحاله ژوند یې و. خو دغه قاسم یو بیچاره او غریب ورور درلود چې علي بابا نومېده. هغه به هر وخت ځنګله ته ته، له هغه ځایه به یې لرګي راوړل، یو څه لرګي به یې په بازار کې خرڅول او یو څه به یې په کور کې سوځول. یوه ورځ چې علي بابا په ځنګله کې لرګي وهل، هغه د آسونو د تراپا غږ واورېد چې له لرې دې خواته را روان و. کله چې نږدې را ورسېدل، ویې لیدل چې خلک په آسونو باندې سپاره دي. علي بابا ځان د ونې شاته پټ کړ. هغه حیران سو چې دا کسان به څوک وي. نابلده کسان ورته معلوم سول او له هغو خلکو سره یې ولیدل چې خلطې دي په آسونو یې بار کړي دي. علي بابا فکر وکړ چې دا خو داسې عادي خلک نه دي، حتما به غله وي. دا 40 کسان لاړل، د یوې ونې بیخ ته ودرېدل. They came to a halt in front of a large boulder nearby. د غلو مشر په لوړ غږ باندې دروازې ته وویل. The leader shouted confidently, خلاصه سه دروازې، خلاصه سه. یو ناڅاپه ترق سو، په تیږه کې رڼا را پیدا سوه. تیږه څو پلې سوه او لاره خلاصه سوه. داخل ته یوه لویه لار خلاصه سوه. د غلو مشر وویل، راننوځئ. ټول غله په خپل مشر پسې ور روان سول. علي بابا په داسې حال کې چې ډارېده، حیران حیران یې هغې خواته ورکتل. هغه ولیدل چې وروسته له څه وخته غله له غاره راووتل او دروازه یې بنده کړه. غله په خپله مخه لاړل. علي بابا په ډېر احتیاط سره هغې خواته کتل تر څو یې غله ونه ویني. د هغه ډېره سودا سوه تر څو معلومه کړي چې په دې غار کې به څه شی وي. هماغه و چې علي بابا وړاندې ورغی. هغه وویل چې ولې دا 40 کسان د غار ته ننوتل او بیرته زر راووتل. همدې چورتونو کې و د غار مخې ته ودرېد او ویې ویل، خلاصه سه دروازې، خلاصه سه. یو ناڅاپه ترق سو، د تیږې په منځ کې ورڼا وسوله. تیږه څو پلې سوه او دروازه خلاصه سوه. هغه ولیدل چې غار ته یوه لویه لار ورغلې ده. علي بابا ډېر خوشحاله سو، وړاندې ور روان سو. کله چې هغه د غار نیمایي ته ورسېد، ډېر حیران سو. یا الله! هغه ځکه حیران سو چې په دې ځای کې ډېر ښایسته طلایي شیان، غاړکۍ، ګوتمۍ او نورې ډول ډول طلایي پیسې پرتې وې. Fine cloth, silver coins and expensive statues were piled everywhere. Ali Baba was ecstatic on seeing this, and without a moment's delay, he began to... علي بابا بوجۍ راواخیسته او دغه طلایي پیسې او نور شیان یې په بوجۍ کې اچول او له ځانه سره ډېر زیات خوشحاله و. کله چې بوجۍ ډکه سوه، غوښتل یې له غاره د باندې ووځي. کله چې د غار دروازې ته ورسېد، ویې لیدل چې دروازه بنده ده. بې له دې چې علي بابا ورخطا شي، دروازې ته یې هماغه خبره بیا وکړه، خلاصه سه دروازې، خلاصه سه. فوراً دروازه کې تړنګ سو، سپینه رڼا سوله، دروازه خلاصه سوه. هغه ډېر خوشحاله و چې نن یې د لرګیو په ځای طلا پیدا کړه. کله چې کور ته ورسېد، د علي بابا ښځې زینت چې طلا ولیده ډېره حیرانه سوه. علي بابا ته یې وویل، دا طلا دې لکه چې غلا کړې ده که څه بلا؟ علي بابا ورته وویل چې طلا یې نه ده غلا کړې. هغه د نن ورځې د تګ ټوله کیسه ورته وکړه او د 40 غلو په اړه یې ورته وویل چې نن داسې یو پېښه والته لاړلم او داسې طلا مې پیدا کړه. د دې خبرې په اورېدو سره زینت ډېره خوشحاله سوه او زر زر د پیسو په شمېرلو پیل وکړ چې څومره دي. علي بابا ورته وخندل، ورته وویل، ای زینت بیګه، د دې طلایي پیسو په شمېرلو خو مو ډېر وخت وځي.
ته لاړه شه زما د ورور کور ته او ترازو ترې راوړه چې زر زر حساب کړو. دې زینت هم دا خبره خوښه سوه د علي بابا د ورور کور ته لاړه چې ترازو ترې راوړي. زینت د قاسم ښځې وحیدې ته وویل وحیدې ستاسو ترازو مو یوه شیبه پکار ده هغه خو راکړه. وحیده حیرانه سوه. ځان سره یې وویل چې زینت دوی به په ترازو څه کوي، څه به پرې تلي. هغې د دې راز د معلومولو لپاره د ترازو بیخ په غوړیو غوړ کړه او ترازو یې زینت ته ورکړه. زینت ترازو کور ته راوړه. علي بابا او زینت په ګډه طلایي شیان وتلل. علي بابا خپلې ښځې ته مخ ور واړه ورته ویې ویل موږ په ډېرو سختیو کې ژوند تېر کړی، اوس به نو له خیره سره یو نوی ښایسته کور واخلو، یوه خدمتګاره به مو نیسو چې کالي راته پرېمینځي، چوتره ویلۍ دا راته جارو کړي، وروسته تر هغې به ته د یوې ملکې په شانته ژوند کوې. زینت ورسره ومنله او ویې ویل ډېره ښه خبره ده، خو ما ته یوه ډېره ښه خدمتګاره معلومه ده. هغه څوک ده؟ مرجینا نومېږي، ډېره ښه او چالاکه نجلۍ ده. دلته وحیدې د ترازو په شا ولیدل چې په ترازو طلا نښتې ده. په منډه خپل میړه قاسم ته ورغله او ورته ویې ویل ما فکر کاوه چې ته به ښې ډېرې پیسې ولرې. قاسم ورته په خندا وویل او نو ته په دې کې شک کوې؟ وحیده چې ډېره جګرخونه وه ویې ویل خلک په ترازو باندې غنم تني، خو ستا ورور وګوره په ترازو باندې طلا تني. طلا دا وګوره. د دې په اورېدو سره د قاسم سترګې رډې راووتلې. او په منډه د خپل ورور علي بابا کره ورغی او داسې وښودله چې دی ډېر مهربانه دی. زما ورور علي بابا تر څو به په دې زاړه کور کې اوسې، ما به مرسته در سره کړې وه چې نوی کور واخلې، خو که خدای ما ته پیسې راکړي، ډېره طلا راکړي، زه به حتما مرسته در سره کوم. حتما then I would have distributed it among the needy. Saying this, he showed false disheartenment. Seeing him so, Ali Baba's heart melted. له دې سره قاسم د کړکۍ خواته لاړ، خو علي بابا قاسم ته وویل د خدای فضل دی، اوس په یوه خزانه اوښتی یم، په یوه غار کې مې ښې ډېرې پیسې پیدا کړې. د خزانې د نوم په اورېدو سره د قاسم سترګې بیا رډې راووتلې او ویې ویل د څه شي خزانه؟ علي بابا ورته وویل په یو ځای کې مې د طلاوو خزانه پیدا کړې، د طلاوو. قاسم وویل تا ته د دې خزانې ځای معلوم دی؟ علي بابا ورته وویل هو. قاسم وویل خو بیا به لاړ شو او لږه ځایه به نوره طلا او پیسې هم راوړو چې ښه ماړه سو. علي بابا ورته وویل هغه ځای ته تګ داسې اسانه نه دی زما وروره، 40 غله له 40 آسونو سره هغه غار ته راځي. هلته یو ډېر لوی غار دی، دروازه یې بنده ده، هېڅوک نشي کولی چې دننه ورننوځي. قاسم وویل خو نو ته څنګه ورننوتې؟ دروازه څنګه خلاصېږي؟ علي بابا ورته وویل کله چې هلته ورشې ورته وبه وایې خلاصه سه دروازې، خلاصه سه دروازه بیا درته خلاصېږي. قاسم ډېر خوشحاله سه. علي بابا د هغه ځای نښې نورې هم ورکړې او ورته وویل چې د ځنګله په هغه ځای کې هغه غار دی. علي بابا دا هم ورته وویل نن مه ځه ګوره، 3 ورځې وروسته لاړ سه، انتظار وکړه، خدای مه کړه غله دې ګیر نه کړي، ژوندی دې نه پرېږدي. خو د قاسم طاقت ونسه او په منډه یې 4 خره غار ته ورسره بوتلل تر څو چې طلا او ډېرې ډېرې پیسې راوړي چې له خپل ورور نه یې پیسې ډېرې سي. او دروازې ته یې وویل
خلاص سه دروازې خلاص سه. ناڅاپه درز شو، په تیږه کې وه تیاره رڼا سوه. دروازه خلاصه سوله. قاسم خوشحاله سه وړاندې ننوته په غار کې. هلته یې طلایي شیان پیدا کړل او پیسې یې ولیدلې. نور ډېر طلایي شیان یې ولیدل. څو بوجۍ ورته هوارې کړې او پیسې یې پکې اچولې. قاسم د طلاو دا بوجۍ ورسره واخیستې. کله چې د دروازې مخې ته ورسېد، بیا یې دروازې ته وویل خلاص سه زړې دروازې چنجنې دروازې خلاص سه. خو دروازه نه خلاصېده، ځکه هغه د چنجنې دروازې باندې نه پوهېده. هغه بیا وویل هی خلاص سه وړې دروازې چنجنې دروازې خلاص سه خلاص سه خلاص سه. هغه همداسې ویل او ویل، خو دروازه خلاصه نه سوه. آخر ستړی سو، کرار په مځکه کېناست. ډېر ځنډ ووته. بدبختانه 40 غله راورسېدل. خو چې کله د غار خولې ته راورسېدل، ګوري چې 4 خره هلته په ونه پورې تړلي دي. دوی ډېر په قار شول. د غلو مشر دروازې ته وویل چې خلاصه سي. دروازه چې خلاصه سوه، هلته قاسم ولید چې طلا یې په بوجۍ کې اچولې ده. ټولو قاسم په ګډه راونیو او هغه یې همالته مړ کړ. هغوی د قاسم مړی د غار دننه په یو ځای کې ځوړند کړ. دلته شپه سوه. د قاسم ښځه ډېره خفه وه چې قاسم څنګه نه دی راغلی. هغه لاړه علي بابا ته یې وویل چې قاسم ورور پسې ورسي. علي بابا بیچارم چې ورور یې پې ګران و، لاړه مغه غار ته. کله چې غار ته ننوت، ویې لیدل چې قاسم مړ دی او په یو لوړ ځای کې ځوړند دی. ډېر خفه شو. د هغه مړی یې کور ته راوړ. وایي دا چې کله د قاسم په مړینه خبره شو، نو ډېر یې وژړل، خو اوس یې هېڅ هم نه سوه کولی. علي بابا ډېر خفه و. که چیرې غله خبر سي، نو د ده کور به ټول ورته وسوځي، ټول به مړه کړي. خو د ده یوه هوښیاره مزدوره وه، مرجینه لار ور وښودله چې په دغه طریقه کولی سي چې له غلو نه ځان خلاص کړي. د غلو مشر چې غار ته ننوت، ډېر په قار و، ځکه د قاسم مړی چا له غاره وړی و. هغه چې له قاره شین او سور کېده، په لوړ غږ یې وویل کوم بدبخته لکه چې دلته راځي او د دې ځای غلا کوي، دا سړی باید پیدا شي، ځکه دا سړی د دې غار په پټو رازونو خبر شوی. که داسې پاتې شي، نو موږ به ټولې طلاوې او پیسې له لاسه ورکړو. د غلو مشر یوه نفر ته وویل چې ښار ته دې لاړ شي او دا دې معلومه کړي چې تېره ورځ څوک مړه شوي وو. له دې سره یو سړی چې اشرف نومېده وویل چې زه ځم ښار ته. هماغه و چې هغه لاړ او د علي بابا کور یې پیدا کړ. دروازه یې په تباشیر ورته په نښه کړه. په دې وخت کې مرجینه چې په یوه خلطه کې مڼې ورسره وې راغله. مرجینه ولیدل چې چا یې دروازه په تباشیر په نښه کړې. هغې له ځان سره فکر وکړه او ویې ویل چې په دې کې حتما څه خبره ده. فوراً یې تباشیر راواخیست او د کوڅې ټولې دروازې په تباشیر سره په نښه کړې، تر څو د علي بابا کور څوک پیدا نه کړي. په بله ورځ د غلو مشر چې څو نور کسان هم ورسره وراغلل، خو ویې لیدل چې په دې ځای کې ټولې دروازې په چلوپا په نښه شوي دي. په دې سر خلاص نه څه چې د علي بابا کور به کوم وي. هغه کس چې دروازه یې په نښه کړې وه، هغه نن لاره ورکه وه چې دا څه کور. د غلو مشر وویل چې باید یوه بله لار ولټوي تر څو د علي بابا کور پیدا کړي. په بله ورځ د غلو مشر د یو بل کس په کومک د علي بابا کور پیدا کړ. د کور دروازه یې په نښه کړه تر څو ترې غلط نه سي. ماښام ته د غلو مشر یو بل کار وکړ تر څو علي بابا مړ کړي. د همدې کار لپاره کله چې لږ تیاره سوه، نو په 40 خرو باندې 40 بیلرونه بار کړله او ډېره په خوشحالۍ باندې د ځنګله له خوا نه د علي بابا د کور په خوا روان سه. په هر بیلر کې یو نفر ناست و او همداسې کرار د خرو مخ کې روان سه. کله چې د علي بابا کور ته ورسېد، د هغه د کور دروازه یې وټکوله. کله چې علي بابا مرجینه دروازه ورته خلاصه کړه،
نو د غلو مشر وویل زما دوسته زما نوم فتح خان دی زه د تیلو تجار یم ما غوښتل مارکیټ ته ځان ورسوم خو ماښام سو دا مې ښه ونه ګڼله چې لاړ سم ځکه په لاره کې غله دي له ما سره یې او څه تیلام ده هسې نه چې غله دې لاره نه واخلي خیر دی که نن شپه ماته په کور کې ځای راکړي ډېره به ښه وي مهربان علي بابا په خبرو باور وکړ او هغه ته وویل چې کور ته دننه ورشي تر څو هلته شپه تېره کړي د غلو مشر څملاست او په دې تمه و چې لږ نور هم تیاره سي نو ملګري به راخبر کړي تر څو علي بابا مړ کړي دلته مرجینا غوښتل څراغ ولګوي خو تیل نه و پکې هماغه و چې له کوره د باندې ووتله تر څو له یوه بیلر نه چې تجار تیل پکې راوړي و تیل واخلي کله چې هغه یو بیلر ته ورنږدې سوه نو یو غږ یې واورېد چې ویې ویل زموږ مشره در ووځو مرجینا پوه سوه چې دا خو تیل نه دي غله دي هماغه و چې خپل غږ یې لږ تغییر کړ او ورته ویې ویل نه اوس نه مرجینا لاړه تیل یې ښه په اور باندې سره کړه او راغله یوه بیلر سر یې خلاصاوه او جوش تیل یې پرې ورتوی کړه ټول غله همالته په تیلو کې وسوځېدل او مړه سول څه ځنډ وروسته چې د غلو مشر راووت ګوري چې ټول ملګري یې مړه دي هماغه وي چې دوه خپلې او دوه هم پردی او له هغه ځایه همداسې پسې تښتي کله چې علي بابا له دې پیښې خبر سه نو ډېر خوشحاله سه مرجینا ته یې ښایسته د طلا توقونه او پیسې ورکړې او دا یې مرجینا ته وویل چې دې ژوند وژغوره وروسته تر دې دا لور ده او همدلته دې ورسره اوسي له هغې نه وروسته مرجینا په دې کور کې اوسېده ډېره خوشحاله وه څو ورځې وروسته د غلو مشر هم مړ سه علي بابا لاړه غغار ته او ټولې پیسې یې ترې راوړې کیسه لاړه پورته زه راغلمه کور ته د خدای په امان بای